زه قاري صاحب مزار شریف ته لاړلم، بیا د حیرتان د کوم بندر ده اخواته د ترکمنستان ده، بیا هغوی عسکرو سره مې ستړې مشي وکړه. یو نادر هغوی راته وکړله ما ته ته جنرال یې خلک راته وایي خو وایي دی تاسو جنرالان دلته راغلل، وایي موږ له اسلحو سره نه پرېښوده، د الله په ذات قسم دا د 100-200 کسان دا نور افغانانو مو چې اخواته را سره تلل، بیا اخواته خو اجازه نه وه، وایي دوی د خپلې اسلحې دا د آمو سیند ته خطا کړه، وایي موږ ورته ویلې اسلحو سره اجازه نشته. بیا مې ورته ویلې چې موټرو سره اجازه نشته، لارم بنده کړه، داسې یو نرۍ کوڅه ده دا د چک پاینټونو دواړو طرفو ته دا موټرو ته هغه ورکوي ټکټونه ورکوي، بیا په دغه نرۍ لارو باندې وایي دا تانور او دوستم داسې منډې وایي وهلې، موټر یې ورسره نه و پرېښي، دا موټرو کې ډالر پاتې و، دا خلک شاهدان دي، دا اسلحې ټول د آمو سیند ته اچولي و دې بې غیرته. په هماغه ډالرو دې فارم جوړ کړه ځان ته. قرآن دې خدای زه 3 میاشتې بعد لاړلم، ډالر مالر ما ته لاس ته ونه رسېده. مالک دی وروسته تللی نه ولا نو دا دغسې خلک دي. اوس هغه د حیرتان د ازبکستان له د عسکرو به هم نه شرمېږي چې دوی وایي بیا باز مې یم والا کوم سړی و چېرته بېادبي دې ما پې کومې ښځې سره لاین و نو بیا یې پیسې نه ورکړې، هغه وهلی و، بله ورځ ورغلی دا ښځې ورته ویلي باز احمدي، هغه نو په دې باز احمدي باندې ډېر مشهوره و، نو دا مردګوان په دغه هم نه شرمېږي چې هغوی ورته وایي چې باز احمدي خو سړی بیا دې زغلی. نو مقصد دا د مبین صاحب چې د پاکستان د ادرس نه هر څوک راځي پوه شوې، او دوی دپاره پاکستان هم خطرناک ده، او دا طالبان خو چې دا خو وروره مذهبي فعالیت کوي، په پاکستان کې هم دا اوس تلاش او د جومات ملا د دوی سره ده، جومات مقتدي د دوی سره ده، د مکتب معلم د دوی سره ده. 20 کاله پاکستان کې وروره تیر کړي، 20 کاله 45 کاله تیر کړي، دومره په پاکستان کې ریښې لري چې په خدای چې دا خلک والله دا یقین ساتي، دا د ما ریکارډ به تاسو سره پاتې سي دلته ښه یقین ساتي چې په دې خلکو باندې به همدا پاکستان ځمکه سره لمبه کېږي. پاکستان نه هلته ټي ټي پي تیار لاس په ماشه ورته ناست دي، زه خدای داسې کیسې کودالي بل دا منافقان دي. زه یې تاسې لایم نه دوی ته وایم دا منافقان وطن فروشان جاسوسان دي چې د تا په وطن باندې اسم منیر عمله او برید کوي، مبارکه میاشت د روزې کوي، 411 کسان په شهادت رسوي، او ته بې ننګه بې غیرته جاسوس وطن فروش هغه ته برادر عزیز اسم منیر وایي، نو ته فلانت یې در باندې وي. هغه نو څه ووایي، هغه نو څه هغه خو دې ته تکړه و چې په جمهوریت کې بس چوکۍ ویشو کې او خپل جبو ته واچي هزارګان وسم د خدای په بدبخته ژوند کې په غرونو کې سوري دي، او د دوی قصرونه راسه په کابل کې وګوره، هغه یو دانه و ډالر تخلص یې کوه څه نومېږي هغه فدا ورور چې ډالر نوم یې و عباس ډالر. قاري صاحب د عباس ډالر کور ته مونږ لاړلو، دا خلکو یې قصه کوله، یوازې دا ډبل بیټونه نه دي، دغه په $1,00,000 نو ته سوچ کوه چې وبه دې که تا ډبل بیټ ته به دې وکړه تا بل یقیني دا خو ارزښت لري، دا یې صرف د مردګوۍ دپاره جوړ کړي و، صرف دغلته به دغه ورکې که سړی څه ووایي خو خپل افغان هم نشي ویلی. په خدای موږ زه پوهېږم موږ تاسو کې دومره حیا شته چې نشي ویلی، په خدای نشي ویلی د دې خلکو، یعنې ورکې که بس څوک خپل لمن په سره وزیر اکبر خان ته پیښه باره چې هر څوک راځي چې ګوره زه ورولمه دلته 400 کوټې دوی جوړ کړي، دا د رباني زوی بیا وایي چې ما مجاهد هستم، دغه مردګوخانه د ده پورې مربوط و، زه خپله ورغلی یم ما لیدلی ده خو نه سو ویلی ورکې که څه به ووایو، او راته اوس بیا وایي دیموکراسي ده او فلان ده او حقوق بشر ده. وروره خیر ده که دا طالب راغیم د دغوی له لاسه راغلل چې وروره ګله کبر یې وکړه، والله په جمهوریت کې ظلم وکړه، غلا یې وکړه، 30% طالب جمهوریت نه ده وران کړی، 80% د دوی لاس و پکې والا اوس مقاومت مکمل قومي تعصبات دي، مکمل خدا شکر ده چې د افغانستان خلک مسلمانان دي. 2 ځایه لوړه کېدله، 2 ځایه وله، هغه د پارلمان رئیس چې رحماني هغه د امریکانو غولې پاکول، اخر داسې یو بدماش ته نه جوړ چې هر وکیل ته یو $1 ورکوه تر څو دی رئیس د پارلمان چې ورور دا پیسې تاله کومه کړلې هر یوې دغه ظاهر قدیر د ولادي سړي زړه پې بدېږي، هغه د بله ورځ مې راپور وکته وایي د CIA له رئیس سره ډیل کوه د پوډرو، خدای دې خوار نه که د پارلمان معاون وي، ته دومره کمعقل سته د CIA معاون نه پېژنې، بیا ځې په مراکش او په اندلس کې ورسره د نشه یي توکو خبره کوې،
او والله زړه م پې باندې درد کوي ځکه افغان هم د کاش په افغانستان کې وای دلته د ده چې مابس هم والله بالله افتخار د یو سړي دپاره هغه کم از کم فامیل خو به یې ورته راته ورور هغه هلته باچایي وه په قندار کې بېله باچایي او باسکل ساز هغه وروره بېله باچایي وه په مزار کې بېله باچایي وه بدخشان کې بېله قدرت جزیرې وې وروره ګله دراز او غپ وهه او ټکوه بل کار نه و اوس هماغه تر غاښو مساله چالان موټر خو زه په ګارنیزون کې مو ولیده په خدای په موټرونو کې اسلحې پاتې موټر چالان دو دومره څوک نه و چې موټر یو طرف ته کې هر یو میدانوي ته زور کو ځینې ملا صاحبان هم ما پکې یو څو دانې ولیده ګیرې یې کالې کړلې ننوتل اوس امریکا کې دي خو دا که کاناډا کې دي نو هر سړي کاش کو یو زه پکې پاتې سوم کنې ښه صحیح تللی سولمه څه به مې کړی وای تا خو د یو مرکه دي په یاده ساده طویل امریکایانو وایي یو څو وخت راکوي ستا انټرویو م ورکړی وایي په والله سا کوم ټیم مې ورکړی چې د هغه نه یو منټ واوړم درته په ایرپورټ کې بنا پې کوم نه کوي امریکایان هغوی مونږ ته شاړه ولا زور ته هم هاور یو وایي هاور یو مور یو پرېږده دا ځوانان اخواته که چې مونږ ډېر لږ ټیم پاتې ده 8 ساعته پاتې یو پوه سولې په خدای دا ځوانان یې نه پرېښوده وایي دا پاخه عمر والا راسئ دا په خبر پوهېږي دغه وایي جذباتیان دي کار هم سره خراب نه کړي نو داسې دا ښه چې افغانستان دا مشکلات تیر کړه والله بلا که درته دروغ وایم والله که د اردو عسکر د خو دغه د مونږ په دې افغانستان کې ګوري قسم مې دې په خدای زه ننګرهار ته تللی یم دا پرون نابله ورځ راغلی یم چې یاره له 500 به زیات دا د موټر مې خراب و جوړوم مستري ته همدا د اردو عسکر راتله داسې غېږ به یې رانه تاوله چې زه به حیران سوم چې یا پروردګاره دغه ورور سره ما جنګ کوه دغه ورور مې وژه دغه ورور ته مې ماین کېښوده او هغه به م همدغه وایي چې دغه طالب ما وژه دغه طالب پسې مې چاپې وهلې دغه طالب به خلکو راته ویلې چې دا پنجاپی ده ما د 500 زیات والله ولیدل په همدې کابل کې وینم کور ته مې راځي دغه د وزارت دفاع وزیري صاحب قسم په خدای دا هغه ته تللی و دا څه ورته وایي خوږیاڼو ته خپل کلی دا اوس د طالبانو په وخت کې ولیده یعنې دا یې وایي 20 کاله زه خوږیاڼو ته نه یم تللی خپل جای ده باغ ده کور ده زندګي ده آزاد ځي د هغې مجاهدین کاش کې چې مونږ پوه شو خیر ده که یو څوک ما وژني صحیح ده خو تر ما شاته والله بلا فامیل ده که زه یو څوک وژنم د هغه تر شا فامیل ده او تر څو پورې به وژنو ګوره مونږ چې هر څوک وژلي بیا هم وروسته ارمان کړی ده نن که د سردار داود د ارمان یې کوو نن که وروره ګوله د اشرف غني د نسته قسم په خدای خلک یې ارمان کوي سپین ږیری ده خدمت ته چا پرې نه ښوده یو څه یې جذبات وکړل په چټي خلکو یې باور وکړه دا اوس چې افغانستان ته راسي والله لکه د ما خپل مشر نیکه مې څه راځي پلار مې څه راځي زه دومره ورته خوشحاله کېږم افغانستان یې کور ده په پردي ملک کې ولا کوي ذات دا 4-5 کاله په دوبۍ کې نظربند و زه ورتللم ما ته سفیر ویلې قسم په خدای وایي د اشپز پیسې نسته ورسره وایي هغه یې رسخت کړی دی یعنې په داسې یو حالت کې د موږ د هېواد ولسمشر ژوند کوه همدغسې کرزی ده په افغانستان کې ده خو کاش کې دغه خوشبختي نور هم پسې زیاته سي زه که پرون له قاري عیسی سره اختلاف درلوده ځینې موارد به زه به نه پوهېدم ځینې مواردو کې به دی نه پوهېده اوس د خدای مونږ ټول سره پوه کړي چې په یو ټغر کې نو هغه ورځ د خدای راولي چې قاري صاحب راسي خپله سرمایه راوړي په افغانستان کې کار وکړي 2 کاله مخکې دوبۍ کې ومه زه قسم په خدای دغه قاري عیسی ما ته ټلیفون وکړه میسجونه مې ورسره وکړه ما ته ویلې وایي بادام وړو خلطو کې برابر کړي دلته یې رالیږه زه یې درته خرڅوم پیسې په ایډوانس کې در کوم یو بل تجار را سره برابر کړه د افغانستان تولیدات جرمني ته ما ته راولېږي زه هلته خرڅ کړم نو داسې په د هېواد په غریبانو په دهقانانو زړه خوږېږي خو دې هېواد سره درد ده همدغسې ډېر افغانان غواړي چې د افغانستان خو زه بیا هم وایم د افغانستان بزګرانو دهقانانو ته هم د خدای لحاظ وکئ چې یو څوک اروپا او امریکا ته شی درنه غواړي صحیح شی ورلېږئ خراب شی مه لېږئ دا یوازې د تا تاوان نه ده دا د ټول افغانستان د مصنوعاتو دپاره تاوان ده دا هلته چې کېږي دا داسې نه ده چې ته د انګورو د پلاستیک په منځ کې 6 انچه پایپ کې د منځ له خوسا نه ډکې او څنګو ته ښه انګور کېږدې دغه د تا انګور هلته په ټیکټ خرڅېږي په 2 په 8 په 10 روپۍ یورو خرڅېږي خوسا شی مګ ده پکې هغه لاره کې خرابېږي تجار تاواني کوي او دغه تجارانو نه مو هیله ده چې یو شی